د امریکې د سنا بهرنیو اړیکو کمیټې اسلامي امارات ته د مرستو د مخنیوي طرحه تصویب کړه. د امریکې د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې اسلامي امارات ته د امریکې د مرستو د رسیدو د مخنیوي طرحه تصویب کړې ده. د یادې کمیټې مشر سناتور جیم ریش ویلي چې د افغانستان د جګړې پر مهال له 2000 زیاتو امریکایي سرتیر وژل شوي او له 100,000 ډېر نور ټپیان شوي. تر اوسه د دې طرحې د عملي کېدو او د بشري مرستو پر بهیر د هغې د احتمالي اغېزو په اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد تازه ویلي امریکا اسلامي امارت ته هیڅ ډول پیسې نه دي استولي. د هغه په وینا یا د پیسې یوازې د نړیوالو بشري بنسټونو له لارې د بشري مرستو لپاره افغانستان ته لیږل شوي دي. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد ویلي چې د امریکې لخوا د اسلامي امارت لپاره د مرستو د رسیدو ادعاوې بشپړ استخباراتي تبلیغات دي او حقیقت نه لري. با اوجا آمریکا و بعضی کشورهای دیگر هم اعانه و کمک میکردن با مؤسسات ولی کاملا زیر کنترل مؤسسات بود. اما 40 میلیون دلار هم از همون پولی است که به مؤسسات به خاطر تطبیق امور بشری و حقوق بشر مصرف میشد. خب به خاطر امارت اسلامی افغانستان یک پول هم کسی روان نکرد، یک حبا و یک افغانی هم کسی روان نکرد و $1 هم ندادن و ما نیاز هم نداریم. پالیسی همی است که ما کمک از کس نمیخوایم. ما خصوص آمریکا که ما در جنگ بودن یک پولیش هم به افغانستان نامده به خاطر کمک با حکومت و نظام. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان لپاره د بشردوستانه مرستو موضوع له هم د کابل او واشنګټن ترمنځ د اصلي اختلافاتو له محورونو څخه ګڼل کېږي.